اسود بن يزيد واي رحمه الله وما د عائشة رضي الله عنها نه تپوس وکړ چې ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته د الله پیغمبر په خپل کور کې دننه څه کول داغه دننه ژوند راته وایا ويا عائشة رضي الله عنها راته ویل كان يكون في مهنة أهله نبي صلى الله عليه وسلم بد خپل اهل په خدمت کې وو خپل بیبینو په خدمت کې وو وي فاذا سمع الاذان کله چې به اذان واوریدنو دی خبرې به ور باندې دون اثر کوو د اذان دومره احترام به پکيو چې هر څه به پرې خدلو خرج دې سبب مانځه ته وته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې د اذان تعظیم دی د اذان احترام دی نن اذان ویل کیږي من په خبرو کې بوختي من په خبرو کې مشغولي نن اذان ویل کیږي من په غپ شپ او خنداګانو کې نه وتی نن اذان ویل کیږي زمون ځانان موسیقي اوري نن اذان ویل کیږي او ډېګونه لګیدلې دي د الله عز وجل نه پرمانه نه پکې غږیږي او دومره ایمان کمزور شوی دی چې دا ډېګ نه بنديږي دا موسیقي نه بنديږي کله چې د الله د شاعر او احترام د ټولنې نه تل دی الته د زړونو فساد راغلی دی الته نفاق راغلی دی الته کفر الحاد او بيدینی راغلی دی د الله عز وجل د شاعر او قدر وکړه